یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاقلی الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری عبدالخالق توحیدیار د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې د جنابت په حالت کې خوراک او څښاک کول څنګه دي. د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې د جنابت په حالت کې خوراک، څښاک، ګرځېدل، سلام اچول او د سلام ورکول دا ټول او د سلام د جواب ورکول دا ټول جایز دي. البته د خوراک او څښاک په وخت کې به خوله او لاسونه پرېمینځي او د خولې له پرېمینځلو پرته خوراک به ورته مکروه وي. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې 129 صفحه کې هلته لیکي چې ولا اکله وشربه بعد غسل ید و فم. همدارنګه هندیه په لومړني جلد کې 14 صفحه کې په 3 فصل کې هم همدغه مسئله په تفصیل سره څیړي چې د جنابت په حالت کې خوراک کول، څښاک کول، ګرځېدل، سلام اچول او د سلام ځواب ورکول دا ټول جایز دي. البته د خوراک او څښاک په وخت کې به خوله او لاسونه پرېمینځي او که چا ونه وینځل د وینځلو پرته به خوراک ورته مکروه وي. ارمان د مدینې دی درویشان چې ترې زاریږي اوچت شان د مدینې دی اوچت شان